اکبر الہ آبادی هغه دا وایي چې د پخوانۍ زمانې چې کوم فرعون تیر شوی دی دا ډېر پسمانده کم عقل او د دنیا د سیاستونو نه ناخبره بې پلانه بې پالیسي او بې سوچه انسان او بې تدبیره انسان ولې وایي وجه دا ده چې هغه فرعون د دې د یارې نه چې بني اسرائیلو کې چېرته یو کس پیدا نشي چې هغه د لاسه به زما باچهي ړنګېږي هغه په لکونو د بني اسرائیلو بچي هغه شهیدان کړل په تاریخ کې بدنام معرفي شو چې فرعون یو ظالم باچا تیر شوی دی نو ځان یې بدنام که په تاریخ کې خو هغه بیا دا وایي چې د دې زمانې فرعون ډېر هوښیار دی ډېر عقلمند دی ډېر با تدبیره دی د دې زمانې فرعون د مسلمانانو د بچي د خپلولو دپاره چې د دې وجه نه چې په مسلمانانو کې څوک پیدا نشي چې زما باچهي ته زما نظام ته زما حکومت ته پکې خطر پیدا شي نو دې فرعون بیا داسې وکړه چې د مکتب و پوهنتون ورته جوړ کړ و یو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا د بني اسرائیلو د بچي د وژلو نه به هغه پخوانی فرعون بې تدبیره هغه به یې ځان په تاریخ کې بدنام کړی نه وی که چېرته د دې زمانې فرعون غوندې افسوس کہ فرعون نے کالج کے نہ سوچے فرعون د کالج او د پوهنتون سوچ ونه کړ که هغه فرعون د کالج او د پوهنتون سوچ کړی وی لکه د دې زمانې فرعون چې د کالج او د پوهنتون سوچ وکړ په مسلمانانو ملکونو کې بیا په هغې کې خپل نصاب عملي نو خلق د دې په ځای چې د فرعون مقابله وکړي نو ټول د فرعون عسکر جوړ شول وژنیم نه چې بدنامه شي تاریخ په بدو یاد کی بلکې هغه ته تعلیم په بانه باندې داسې نصاب وړاندې کی چې راتلونکي نسل ټول بیا د فرعون تر شا ولاړي د دې په ځای چې د اسلام نه دفاع وکړي د دین نه دفاع وکړي د قرآن کریم نه دفاع وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع وکړي دا بیا د فرعون په عسکریت کې ځان شاملوي او دا ځان ته فخر ګڼي دا ځان ته کامیابي ګڼي دا خبره اکبر الہ آبادی کړی دی هغه پوه شوی دی د دې زمانې د فرعون د تدبیر نه چې دا ډېر هوښیار او چالاکه فرعون دی د دې زمانې چې کوم فرعونیان دي امریکا او یورپ دی دا ډېر چالاکه خلک دي دوی ځان بدناموي نه دوی داسې نصاب اسلامي ملکونو کې په مکتب او پوهنتون کې ټاکي چې دا ځوان چې کله فارغېږي دا بیا د اسلام په ځای دا بیا کفر ته خدمت وکړي دا بیا بېدینۍ ته خدمت وکړي دا بیا فحاشي او عریاني ته خدمت وکړي د دې وجې نه په 100 کالو کې چې امریکایان افغانستان ته راغلي وو امریکایانو نصاب په دې 100 کالو کې 3 وارې په افغانستان کې بدل کړ ولې دوی پوهېدل چې موږ یو ولس چې وژنو هغه په بمباریو باندې نه وژلی کېږي په بمباریو باندې نور خلک پیدا کېږي نور ځوانان پیدا کېږي نور مجاهدین پیدا کېږي هغه ته مکتب جوړ کا مکتب کې ورته نصاب وټاک نو 3 وارې نصاب بدل ک الف الله نو الته دوی کتاب کې ولیک الف انار دارنګه تی تورا او زما پلار په توره جهاد کوي د دې په ځای تی توتیا توت خوري دا د یو صنف کتاب خبره درته کوم جیم جهاد الته جیم جوار ټول خوراکونه ګوره انار توت جوار دا ټول خوراکونه دي چې دا ولس چېرته دین نظریه وانخلي چېرته عقیده د دین وانخلي فکر د دین وانخلي د ده په فکر کې توت وي د ده په فکر کې جوار وي د ده په فکر کې انار وي نو د ده په فکر کې چېرته الله جهاد توره دا خبره رانشي د دې وجه نه خو اقبال ویلیو من آن علم و هنر را با پر کاهی نمی گرم که از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را اقبال ویلیو زه هغه علم هغه هنر د بوسو په ډکې باندې هم نه اخلم چې غازی مجاهد هغه نه توره او ډال دا ته نه هیر کړي
د توري او د ډال په ځای په مکتب او په نصاب کې دا داخل کی چې اتن زمونږ ملي لوبه ده. منګ افغانستان کې په خوانه زمونږ مشران وطن کولو او اتن زمونږ ملي لوبه ده. د دې په ځای چې جهاد ور یاد کی، د معنویت ور یاد کی، ایمان ور یاد کی، وي اتن زمونږ ملي لوبه ده. اوس خو ملي لوبه کرکټ شو. نو دوی د دې زمانه فرعونیان نسلونه په دې وجني اقبال دا خلق پیژندلیو. اقبال یو شعر کې د دې زمانه د مکتبونو د نصاب په باره کې غږېدل. هغه وایي ډیر عجیب مبالغه اقبال کړی دی چې د دې زمانه د مکتب بچي، د پوهنتون بچي دته چې کوم نصاب جوړ شوی دی، دغه نصاب دین چرته دین والا راووزي، معنویت والا راووزي، هغه څوک راووزي چې دین نه دفاع وکړي، دا بیخي ناشونه دی. دسې مبالغه اقبال کړی. وی آب حیوان از دم خنجر طلب، وی خنجر برچې ته وایي. وی برچه باندې چې څوک وایي دې برچې نه ته دا امید ساتلی شي چې کېدای شي دغه برچې په وجه باندې ما ته آب حیات میلاو شي. آب حیات هغه اوبه ته وایي چې هغه څوک اوس کې وایي د صوفیاو کې یو نظریه ده. نو دا انسان بیا تر قیامت مري نه، تر څو چې قیامت قایم شوی نه وي. اقبال وای آب حیوان از دم خنجر طلب، از دهان اژدها کوثر طلب. د خامار په خوله کې، د خامار د خولې نه حوض کوثر اوبو کېدای شي میلاو شي، دا به وشي. ګوره د خامار په خوله کې چې کوم خطرناک زهر وي، وای د خامار په خوله کې کېدای شي حوض کوثر اوبو پیدا شي. از دهان اژدها کوثر طلب. بیا وای سنگ اسود از دری بتخانه خوا، وی حجر اسود تیگا کېدای شي بتخانه کې پیدا شي، چې ته بتخانه ته لاړ شي هلته حجر اسود پروت دی، دا کېدای شي. او دارنګې ناپی مشک از سږي دیوانه خوا، د هوسیو د نوم نه د مشک راوځي. مشک یو قسم تیل دی، عطر دی. هغه عطر یو توله په 40,000 روپۍ دومره قیمت دی. نو وی لیونی سپي په نوم کې کېدای شي مشک پیدا شي. نافه مشک از سږي دیوانه خوا، سوز عشق از دانش حاضر مجو. دا ټول کارونه کیږي. ممکن دی چې د برچې نه تا ته آب حیات میلاو شي، ممکن دی چې د خامار په خوله کې د زهرو په ځای تا ته حوض کوثر اوبه پیدا شي، ممکن دی چې په بتخانه کې حجر اسود پیدا شي، ممکن دی لیونی سپي په نوم کې د مشکو عطر پیدا شي. خود عشق از دانش حاضر مجو. د عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د الله محبت د دې زمانه په پوهنتون په مکتب کې او دغه په نصاب کې دا نه پیدا کیږي. سوز عشق از دانش حاضر مجو، کیف حق از جامعی کافر مجو. د حق کوم چې کیف دی هغه د دې زمانه د کافر د لاس جام نه ګوره دغه امید مساته، دا نه کیږي. هغه زمانه فرعونیانو مقابله بدله وه. د دې زمانه فرعونیان چالاک دي، هوښیار دي. مسلمان په داسې طریقه باندې وژني چې هغه په ځان پوه نه، هغه دا وایي چې دا خو ما ته خیر رسوي، دا خو زما خیر خوا دی. نو په دې طریقه باندې مسلمانانو نسلونه دا ووژني. په هندوستان کې لارډ میکاله د انګریزانو د طرف نه د پوهنې د وزارت مشري درلوده. لارډ میکاله ویلیو چې موږ به په هندوستان کې د نصاب د لارې دومره کار وکړو چې هندوستانیانو کې وینه هندوستاني چلیږي، شکل د هندوستاني وي، خو لیکن فکر، عقیده، نظر دا د انګریزانو وي، دا د فرنګیانو وي. نو دوی د مکتب او د پوهنتون د لارې دومره کار کوي. امریکا په دنیا کې 4 لوی پوهنتونونه لري. هغه پوهنتونونو کې هغه مسلمانان روزي چې کم بیا په راتلونکي کې د امریکا غلامان وي او په ملکونو حاکمان کی. په لبنان کې امریکن یونیورسيټي، په ترکیه کې او دارنګ په مصر کې او یو په افغانستان کې جوړ کړو چې هغه پلان ناکام شو. الله پاک هغه ارمان پوره کېدو ته پرې نه خود. کرزي د کابینه و کسان هغه خلکو چې د لبنان د امریکن یونیورسيټي نه فارغ شوي وو چې دوی ټول د امریکا لپاره کار کوي. هغه څه باندې چې بادار خوشاله ده هغه کارونه کوي.